ګلاب شونډې پرانیزي که جانان شونډې پرانیزي د ځان سره زما او د جهان شونډې پرانیزي چې ستا سینګارېدو له خلک دا معنی وباسي چې ستا سینګارېدو له خلک دا معنی وباسي زما خاموش احساس له پسه شان شونډې پرانیزي او د زړه د درد د سړیکو شور په یو ګاوڼ کې ناورې د زړه د درد د سړیکو شور په یو ګاوڼ کې ناورې د زړه د درد په سړیکو خو اسمان شونډې پرانیزي د رنګ او د خمار او د ښایست خبرې کاندي چې کله هم غني او غني خان شونډې پرانیزي. سلامونه ملګرو، شهاب بخاري یم، ادبي غورځنګ کې نن بیا ستاسو سره نیغ په نیغه یم د فیسبوک د لارې د سوشل میډیا د لارې. او ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ادبي غورځنګ ټیم وخت په وخت د سیمو مختلفو برخو ته ځي او د خپلو شاعرانو، ادیبانو، استادانو، ملګرو سره کینی او مرکې ورسره کوي. ستاسو دپاره د خوند رنګ شاعري ریکارډ کوي په دغه غرض چې تاسو د خوندونه واخلئ. نو ملګرو نن په بټخیله ښار کې موجود یم، د رحیم صاحب په ځای کې موجود یم، د هغو سره مې دا نننۍ خپرونه را جوړه کړې ده. نو راځئ ملګرو چې د هغوی سره ستاسو ملاقات وکړم، د هغوی ژوند پوښتو او په دې خپل پروګرام کې ورته هرکلی وکړو. رحیم صاحب تاسو ته په دې خپل پروګرام کې ډېر زیات په پښتنه مینه هرکلی وایم او ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو. ډېره مننه ستاسو د راتګو، ستاسو د تکلیفو. یاره تاسو دونه مینه لرئ او زموږ د علاقې ته رالی، نو دا زموږ دپاره ډېره یو ښه خبره ده او ډېر دغه دی او دغسې دی. الله تاسو نورو هم خدمت درکړي چې داسې پرمختګ وکړئ او مخکې لاړ شئ او د هر علاقې د مثال د هر ځای د شاعرانو، د مثال د مشرانو، کشرانو، شاعرانو، د هر قسمه کسانو د هغه په مخ کې لاړ شي. او باقي لکه تا د ښار خبره وکړه، زما په خپله تعلق چې دی نو زه په خپله د دې ښار لکه مطلب دا دی باشنده به ورته ووایم، زه د دې پیدا یم د محله یعقوب خیل چې ورته وایي. زما پهچان چې دی نو د بټخیلې له ډایو اډې سره چې کم دی نو رحیم الکتریکل انجینیر چې د سټبلیزر د یو پی ایس په دنیا باندې زما ښه شکر دی، ښه مقام دی، ښه دغه دی. نن سبا چې څونه سولر سیسټم دی په هر علاقو باندې، په سکولونو کې شوي، په دغه کې شوي دي، په علاقو کې شوي دي، په کورونو کې شوي دي، ستاسو په علاقه کې، په ښکته علاقه کې، په دې ټوله علاقه کې دغه خبره په دې ډویژن کې ما ټول خلک پیژني. دا باقي خبره داسې ده چې د څه مودې مخکې د دې کلي نه چې څنګه لږه داسې یو دغه کېږي، لږه د دې ځای نه چې څنګه داسې د داماني سیټ ته، ډیري سیټ ته خلکو کورونه جوړ کړه او داسې تې لږ لږ مخکې شو، کیلومیټر دوه نو داسې تې مونږ مخکې د بټخیلې سیټ ته لږ مخکې شو، ځان لم 12 کاله مخکې لږه بیل ځای جوړ کړو بل. نو مونږ هم داسې لږ مخکې لاړو. اوس هم مطلب دا زما دپاره خو د خوشحالۍ خبره ده چې دا مې زوړ کلی دی او بټخیله مې نوی کلی دی. لکه مثال هغې کې هم لویر بټخیله کې راځو. نو ستاسو د راتګ ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مننه او ډېره ډېره شکریه. مننه رحیم صاحب. کتونکو ملکڼې جنسۍ ته راغلی یم، بټخیلې ښار ته راغلی یم. رحیم صاحب رانه خبر شو نو راغی. ډېره زیاته مننې کوم رحیم صاحب، چونکې ذهني به هم تیار ډېر نه یې، خو که زموږ د کتونکو سره څه کلام درته یاد وي نو پیرزوی کوي. نو بس خامخا به رایادو چې تاسو دونه راغلی او هغه مو کړو. د بل ملګري راته شهاب صاحب ټلیفون وکړو، غني غورځنګ صاحب آباد دي لري او ډېر مینهناک انسان دی. نو په تیاره کې بس را روان یو، بهر داسې خو را سره په دغه نشته، خو زه داسې لږ به درته د خندا سره یو شعرونه ووایم او بیا به ته یو غزل ووایم چې دلته کې خو څومره به خبرې څوک رښتیا کوي، څومره به خبرې څوک رښتیا کوي، او دلته کې خو هر څوک ناروا کوي. او یو ځل مې سس کلي لیونی ومه، یو ځل مې سس کلي لیونی ومه، ست راته ساقي ولې بیا بیا کوي. او مننه منم چې ته د بل چا محبوبه ستایې، منم چې ته د بل چا محبوبه ستایې او ښځه دي شاعره شک پتا کوي. مننه جی، مننه مننه. ما زه چې لږ ټوکې ټکالې پکې شو خانده دغه شی، بیا به درته یو غزل ووایم چې سړی که زوړ شي ایمان نه زړېږي، سړی که زوړ شي ایمان نه زړېږي، د چا په چا هم ګمان نه زړېږي. مننه جی. او زړه مې په زنګ خوله مې په ذکر ستړي، زړه مې په زنګ خوله مې په ذکر ستړي، ایمان مې زوړ شو شیطان نه زړېږي. مننه جی، مننه. زړه مې په زنګ خوله مې په ذکر ستړي، زړه مې په زنګ خوله مې په ذکر ستړي، ایمان مې زوړ شو شیطان نه زړېږي. او ټپ شو سوري ستا په سینګار کې ګله، ټپ شو سوري ستا په سینګار کې ګله، پوزه زړه شوه پیزوان نه زړېږي. مننه جی، مننه جی. او یم د مودو ستا د لیدو په تمه،
یم د مودو ستا د لیدو په تمه تمه زړه شوه ارمان نه زړیږي مننه جي یم د مودو ستا د لیدو په تمه یم د مودو ستا د لیدو په تمه تمه زړه شوه ارمان نه زړیږي او مننه جي چې ورورولي وي محبت وي د چا چې ورورولي وي محبت وي د چا باطن زوړ شي انسان نه زړیږي مننه جي او ستا په نامه مې شوه لمنه داغي ستا په نامه مې شوه لمنه داغي قمیص مې زوړ شو بوختان نه زړیږي مننه جي او د نظریو د نفرتونو جنګه د نظریو د نفرتونو جنګه د بدمزغۍ به امکان نه زړیږي مننه جي او زمونږ ګټه د دنیا منلي زمونږ ګټه د دنیا منلي زمونږ په خاوره تاوان نه زړیږي مننه جي مننه او چې یار ګټې رحیمه سر به بایلې چې یار ګټې رحیمه سر به بایلې د محبت سود او زیان نه زړیږي ډېر ښه رحیم صاحب ملګرو دا رحیم صاحب تاسو کلامونه واورېد انشاءالله بیا به هم راځو د دوی سره به کینو چونکې دوی موږ سره اطلاع نه وکړي بغیر د اطلاع نه دوی راله ډېره زیاته مننه کوم رحیم صاحب تاسو ډېره زیاته مننه موږ له وخت راکړو الله هم ډېر زیات خوشحاله کړه مهرباني ستاسو د یو تک ډېر زیاته مننه او انشاءالله بل ځل چې راځئ نو موږ به خیر لږ داسې د وخته خبر کوي نو انشاءالله چې تاسو سره به خپل ملاقاتونه او داسې پروګرامونه جاري وي انشاءالله ډېره مننه ګرانو کتونکو د رحیم صاحب خبرې هم تاسو واورېدې د هغه شاعري هم تاسو واورېده زما امید ده چې دا نننی پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي د بل پروګرامه پورې درنه اجازه غواړم خپل ورور شهاب بخاري له سره د خپل ملګري ثاقب سهار اجازت ورکوي چېرته چې هم یې ښاد اباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان